د ښځې د شرمګاه څخه مني ویستل آیا ضرور دي که نه دي؟ په دې باره کې تاسو ته ما یو ښایسته ویډیو جوړه کړې، تر پایه راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جام یو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګوړې نشان ووهئ. مننه. آیا ولې د مېرمنې له شرمګاه څخه مني ویستل ګټې لري؟ کومې مېرمنې باید د هغو منیو څخه استفاده ونه کړي کوم چې ضرورت ورته نه لري؟ اکثره خو باید زه تاسو ته وایم چې هېڅکله هم باید تاسو داسې سوچ ونه کوئ. باید مني ایستلو دوه مهمې طریقې دي. لومړۍ طریقه یې دا ده چې تاسو هر کله سیکس ته کوروالی کوئ نو باید مېرمن انزال شي او د مېرمنې د شرمګاه څخه نرۍ اوبه یعنې لمده شي راشي. او دویمه طریقه یې دا ده چې هر کله تاسو سیکس یا کوروالی کوئ نو باید تاسو دا ذهن کې ولرئ چې د مېرمنې شرمګاه څخه زه باید مني وباسم. او د مني ویستلو ته ګټې دا دي. لومړۍ ګټه یې دا ده چې هغه خلک چې نه غواړي بچې پیدا شي یا هم د مېرمنې څخه امیدواره شي، مېرمنې ترې امیدواره شي، نو بیا کولی شي چې په دغه وخت کې د مېرمنې څخه مني وباسي، یعنې خپل مني هېڅکله هم داخل خپل ځان خالي نه کړي او نشي کولی په دغه وخت کې، ځکه چې د ده ماشومان زیات وي او مېرمنې ته زیات تکلیف پیدا کېږي، نو بیا نشي کولی چې خپله مېرمن په دننه خپل ځان خالي کړي. دوم دا ده چې هر کله باید تاسو دغه کار کوئ یعنې سیکس کوئ نو باید زه ووایم چې مېرمنې ته که خوښه یې وي یعنې که زړه یې وي نو باید هېڅکله هم یو څاڅکی مني هم ضایع نه شي. که ضرورت نه لرئ نو بغیر له ضرورته هېڅکله هم مني باندې مه خرڅوئ، ځکه هر ټیم تاسو یو څاڅکی مني که چېرته ضایع کوئ نو ستاسو یو اولاد له منځه ځي، ځکه که هر کله تاسو یو څاڅکی مني بې ځایه هم استعمالوئ نو ستاسو اولاد به کمزوری راځي. نو دغه دوه مهم علتونه دي چې هېڅکله هم تاسو پرې داسې مه کوئ، ځکه په یو طریقه باندې تاسو کولی شئ چې مني د باندې خالي کړئ او په یو طریقه تاسو نشئ کولی چې مني د باندې خالي کړئ. نو هیله کوم ملګري زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.